السلام علیکم دوستانو، هیله لرم چې روغ جوړ او خوشحاله به یاست. ګران دوستانو، زه محمود رحم درد او تاسو ګوري زما د یوټیوب چینل ټیکنالوژي زده کړه. په دغه ویډیو کې دوستانو تاسو ته ما د طریقه راوړې ده چې څنګه کولی شو په فیسبوک کې د ریکویسټ بټن په ځای باندې د فالو بټن فعال کړو. یعنې تاسو کولی شئ چې په دغه ویډیو کې د طریقه زده کړئ چې په فیسبوک آی ډي باندې د فالو آپشن څنګه فالولی شو. نو ډېر پوسټونه ما په ګروپونو کې ولیدل او زما څخه ملګرو هم پوښتنه وکړله چې د فالو آپشن څنګه فالولی شو. نو دغه ویډیو کې تاسو ته زه دغه طریقه درښیم. نو تاسو ویډیو مه سکیپ کوئ یا ویډیو تر اخر راسره وګورئ. راځئ ویډیو شروع کوو. تر ویډیو دمخه مو که زموږ چینل نه یې سبسکرایب کړی نو زموږ چینل ورته سبسکرایب کړئ او ورسره په خوا کې د بیل آیکن په زنګ باندې هم کلیک وکړئ چې زموږ هره نوې ویډیو تر تاسو پورې ژر در ورسیږي. ویډیو هم ضرور در سره لایک کړئ چې تاسو ته بیا هم موږ نورې دغه شانتې ویډیوګانې راوړو. راځئ چې ویډیو شروع کړو. نو راځو دوستانو، تاسو به هغه آی ډي په فیسبوک کې لوګین کړئ چې تاسو فالو آپشن غواړئ فعال یې کړئ. اوس دې آی ډي باندې زما د فالو آپشن نه دی فعال کړی. اوس تاسو ته زه دغه آی ډي باندې ښیم. په دوه طریقو سره دوستان تاسو ته زه دغه فالو آپشن طریقه درښیم. په دوه طریقو سره تاسو فعال کولی شئ. دلته زه د ویو آز باندې کلیک کوم. تاسو ته زما آی ډي ښیم چې زما پروفایل باندې فالو آپشن فعال دی او که نه. نو دوستان دغه د اډ فرینډ ریکویسټ بټن فعاله ده دوستانو، فالو بټن نه ده فعاله. که تاسو نو تاسو به لومړی دوستانو خپل عمر چینج کړئ. که ستاسو عمر 20 کالو څخه کم وي نو تاسو ته بیا هلته یو آپشن دغه په تاسو ته بیا نه درکوي. دلته تاسو خپل آی ډي ته راسئ او په د سی یور اباوټ انفو باندې کلیک وکړئ او دلته تاسو د فیسبوک آی ډي عمر چینج کولی شئ. دلته ما 96 کال کړی ده. د ډیټ باندې به کلیک وکړئ او دلته به ستاسو دغه کال تاسو ته ښکاري. ما اوس چینج کړو دوستانو. د کال به تاسو عمر به کم کړئ، یعنې 20 کالو څخه زیات کړئ او بیا به هلته په اولډ باندې کلیک وکړئ او هغه پخوانی عمر تاسو ته ښیي که نه. نو بیا تاسو په سیو باندې کلیک وکړئ، ستاسو عمر به چینج شي. نو دوستانو راځو دا څنګه فعال کولی شو. تاسو به راسئ د موبایل د 3 لیک ته به راسئ، لاندې به راکښته شئ او سیټینګ ته به راشئ. سیټینګ باندې چې کله کلیک وکړئ دوستانو دلته به اوس تاسو لاندې لاړ شئ. کله چې ستاسو هغه عمر کم وي که نه، ستاسو ته دغه پبلیک پوسټ په فیسبوک کې آپشن نه درکوي. که بیا هم تاسو ته درکړی وي نو هغه خو لا ښه ده. نو تاسو به لومړی راشئ پبلیک پوسټ ته به راسئ. دلته به دوستانو تاسو دغه ټول پبلیک کړئ. ښه، دا هم چې کله ټول پبلیک کړل او دا ټول تاسو پبلیک کړئ او لاندې یو آپشن دی کمیونټي رینکینګ، په دې باندې به کلیک وکړئ. دا به هم تاسو آن کړئ. دا هم چې کله آن کړ دوستانو، اوس په تاسو بیا راشئ. دلته یو بل آپشن ده، هغه به تاسو هم پکې فعال کړئ. پرایویسي سیټینګز ته به راسئ او دلته به تاسو دوستانو د یو آپشن ده چې د لاندې چې کله تاسو لاندې لاړئ دلته به په هو کین سینډ یو فرینډ ریکویسټ څوک کولی شي چې تاسو ته ریکویسټ وکړي. دلته به تاسو لاندې په فرینډ او فرینډ باندې به کلیک وکړئ. دوستانو هغه ملګري چې تاسو فالو کړي که نه، نو هغه که ستاسو له ملګرو سره ملګري نه وي بیا تاسو ورته راتلی شئ، هغه ته د فالو آپشن کارېږي. او که ستاسو له ملګري سره ملګري وي، ستاسو له ملګرو سره ملګري وي، هغه ملګری چې تاسو آی ډي ته راسي نو هغه ته بیا د ریکویسټ بټن ښکارېږي. ښه، نو بیا کوم یو چې ستاسو سره ملګری نه وي که نه، ستاسو د ملګري سره ملګری نه وي، هغه چې راشي بیا هغه ته د فالو آپشن ښکارېږي. نو دا اوس فعال شو. اوس تاسو ته راځم، زه دغه پروفایل تاسو ته زه اوس ښیم. دلته اوس کله تاسو په 3 ټکو باندې کلیک وکړئ، دلته سترګې نشان تاسو ته ښکاري. دې باندې چې کله کلیک وکړئ دلته ستاسو آی ډي ښیي، یعنې بل آی ډي باندې چې ورته راتاو شي که نه، نو تاسو آی ډي ښیي، ستاسو آی ډي دې رقم ته ښکارېږي. نو دغه ده ستاسو ته ښکاري چې ما فالو آپشن فعال شو په آی ډي باندې. دغه ده زما فالو آپشن فعال شو په آی ډي باندې. او ستاسو ته زه بل طریقه درښیم دوستانو، بله طریقه هم ته فعال کولی شئ. دوستانو دلته زه اوس بل آی ډي ته داخل شوم، لاګین شوم. دلته چې کله اوس نوي فیسبوک آیډیانې شته که نه، ځینې ملګرو دغه رقم ته وي. کله چې تاسو دغه سیټینګز ته راسئ
نو هغو دغه صفحه یې دغه ښکارېږي. هغوی بیا نه پوهېږي چې دا څنګه فعال کولی شو دا فالو اپشن. په دې کې تاسو ډېر اسانه فعال کولی شئ دوستانو. دلته به تاسو راسئ لاندې فالوورز اند پبلیک کنټینټ باندې به کلیک وکړي او دلته به تاسو دغه ټول پبلیک کړي ټول دغه دوستانو به تاسو به دغه ته کړئ نړۍ نشان تاسو ته ښکاري دغه به تاسو ورته فعال کړئ. دا هم چې کله آن کړ نو دوستانو لاندې اپشن ده دا به هم تاسو اپ وي دا به هم آن کړئ. او بل یو چې دی که نه په دې کې how public can find and contact you په دې باندې به کلیک وکړئ. دلته تاسو ته یو اپشن راځي لومړي سر کې how can send you friend request. لومړی دغه به تاسو بیا کلیک کړئ او په دې کې دوستانو دغه به تاسو فرینډ او فرینډ ته واړوئ. نو دوستانو دغه هم وه د نوې ایډیانې چې دي که نه هغو ځینو د ملګرو ایډیانې په دې سیسټم سره سیټینګ لري که نه نو هغه یې نه پوهېدل نو هغو ته مې هم په دې دغه طریقه وښودله. هیله لرم چې دغه طریقه به یې زده کړې وي. نو دوستانو اوس تاسو وکتل چې ما د فیسبوک آی ډي فالو اپشن فعال شو. تاسو کولی شئ په دې طریقې سره فیسبوک آی ډي فالو اپشن فعال کړئ. نو هیله لرم چې دغه ویډیو به ستاسو خوښه شوې وي. ویډیو در سره ضرور لایک کړئ، د ملګرو سره هم شیر کړئ. تر بل ویډیو پورې په الله سپارم. ښې چارې ښه وختونه. الله مو مل شه.